حامد ومصلي وبعد درنو محترم هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست تېره شپه ناوخته 11 بجې د کابل کندهار په لویه لاره د غزني ولایت اړوند د شهباز او نانی په سیمه کې د ډریورانو د بې احتیاطۍ له امله دوه مرګوني ټکرونه د دوه ارادو 580 ډوله غټو مسافر وړونکو بسونو چې یو د هلمند د کابل په لور او بل د کابل د هرات په لور په حرکت کې وو او همداشان یو مازدا او یو سراچه ډوله موټرونو او ټانکر ترمنځ ټکر رامنځته شول. د پیښې د رامنځته کېدو سره سم د کورنیو چارو محترم سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د غزني ولایت ټولو ملکي او نظامي مسؤلینو ته جدي هدایت وکړ تر څو د ټولو شته امکاناتو نه په ګټې اخیستنې سره د پیښې ځای ته ځانونه له شته امکاناتو امبولانسونو رینجرو اطفایي موټرونو او صحي پرسونلو سره ورسوي چې دا کار د پیښې په لومړنیو شیبو کې ترسره شو. هماغه و چې د غزني ولایت د امنیتي او صحي پرسونلو په مرسته د دغې خونړۍ پیښې ټول قربانیان په لومړي قدم کې د غزني ولایت ملکي روغتون ته انتقال شول. په خواشیني سره باید ووایو چې په یاده غمجنه پیښه کې زموږ 119 تنو هیوادوالو ته مرګ او ژوبله اوښتې چې له دې ډلې څخه 52 تنه شهیدان او 15 تنه ټپیان شوي دي. هغه ټپیان چې ټپونه برسیرن وو د غزني ولایت په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې ونیول شو او یو شمېر جدي ټپیان د ښې درملنې په موخه د کابل ایمرجنسي جمهوریت او وزیر اکبر خان روغتون ته ولېږدول شول. همداشان د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د سپارښتنې پر اساس د غزني په ولایت کې یو کمیسیون د یادې پیښې د شهیدانو د تکفین او کورنیو ته د سپارلو په موخه په کار پیل وکړ. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په داسې حال کې چې د دغې خونړۍ پیښې له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره خپل د تسلیت او تاثر مراتب شریکوي، د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تګ او راتګ په وخت کې له پوره احتیاطه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې د دغه غمجنو پیښو نه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغسې پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړونده چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذې لاندې نیول کیږي.